وایي یو سړی د خپلې ښځې د خپل زوی او خپل مور سره په یوه کوچنۍ کښتۍ کې د تفریح دپاره کښېنستی. کله چې دغه کښتۍ د رود یا دریاب منځ ته ورسېدل، یو سرکشه موج پر راغلی. کښتۍ او په هغه کې سپاره خلک یې واړول. سړی چې اوباز و په فکر کې سو چې اوس چاته نجات ورکړي یا کوم یو له غرقېدلو خلاص کړي، خپل زوی که خپله ښځه که خپلې مور ته نجات ورکړي. نو یې مور په غېږ کې ونیول او د ځان سره یې وویل زما مور، دا غیر ممکنه ده چې بې له دې دې بله مور پیدا کړم. یعنی دا امکان لري چې بله ښځه دې پیدا کړم، دا امکان لري چې بل زوی دې پیدا کړم، خو دا غیر ممکنه او محال ده چې بې له دې څخه دې بله مور پیدا کړم.